سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. څلور څلوېښتم څپرکی په طبس کې بوږنوونکی جنګ او زما د دوستانو مړینه. په طبس کې جنگ پیل شو، داسې جنگ چې د طبس نور ټول جنگونه ورته ډیر کوچني ول. 3 ورځې او 3 شپې په طبس کې خلکو یو بل ووژل، کورونو ته یې اور ورته کړ چې د شپې پر مهال د جنگ ډګر ولیدلی شي. تورپوستو عسکرو او د شردن سپاهیانو هم کورونه وسوځول، هر څه چې به یې لیدل لوټل به یې او پر هر چا چې به یې وس ورسید وژل یې. د هغوی له نظره ښکراور او صلیبیان یو شان ول او دواړه یې وژل. د دغو عسکرو قمندان همغه پیپیت آتون و چې ما مخکې وویل. د امون د معبد په مخ کې د قوچانو په واټ کې خلک قتل عام کړل او د نوي خدای آتون سخت پیرو و، خو په دې وخت کې خپل نوم بدل کړی و او پر ځان یې د پیپیت آمون نوم ایښی و. آمی دغه کس د شردن او تورپوستو سپاهیانو د قمندانۍ لپاره غوره کړی و، ځکه چې فکر یې کاوه د فرعون تر ټولو تکړه سپاهي دی. په کومه ورځ چې جنگ پیل شو، زه د تمثالکۍ میخانې کې وم. هلته مې د پخوانیو مریانو او نوکرانو د ټپونو علاج کاوه او هغوی به په زړورتیا سره جنګېدل. مرید په دې شپو ورځو کې د پټیو او نوکرانو او ټوکرانو د برابرولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. حتی زما او کاپتا جامې د پټیو د جوړولو لپاره شکولې وې. کوچني تهوت هم هغو ټپیانو ته اوبه ورکولې چې تږي به ول او پر لاره به نشو تللی. پر 3مه ورځ جنگ د طبس بندري سیمې او د بېوزلو محلې ته راغی. تورپوستي عسکر او د شردن سپاهیان چې د جنگ لپاره روزل شوي ول، د خلکو په وژلو سره یې د بېوزلو د سیمې په کوڅو کې وینې بهولې. کیلو غاړو بندیان نه منل او که څوک تسلیم شوي وی سمدستي وژل کېده. موریان او جوالیان چې پوهېدل که تسلیم شي وژل کېږي، نو تر وروستۍ سلګۍ یې جنګ کاوه. پر 3مه ورځ د موریانو او نوکرانو مشران د شرابو او د اوربشو د اوبو د څښلو او ډوډۍ لپاره میخانې ته راغلل. ماته یې وویل، سینوها ته دلته بې ځایه د ټپیانو د معالجې لپاره زیار باسې، ځکه ټول دغه زخمیان چې تای ټپونه ورتړلي دي د ښکراورو له لوري وژل کېږي. که ته لیواله یې چې په بندري محله کې پټ شي، نو هلته ستا د پټېدا لپاره یو ځای شته او څوک به پوه نه شي چې ته پکې پټ یې. ومې ویل، زه د فرعون ډاکټر یم او څوک دا جرأت نه لري چې د سلطنتي ډاکټر لوري ته لاس اوږد کړي. کله چې پخوانیو موریانو او پنډیانو دغه خبره واورېدله ویې خندل. د اوربشو اوبو او شراب یې وڅښل او د جنگ لپاره له میخانې څخه ووتل. پر همدې ورځ کاپتا هم ماته نږدې شو او ویې ویل، سینوها ستا کور د بېوزلو په محله کې سوځي او ښکراورو ستا د نوکرې موتې خېټه هم ورڅېرلې چې غوښتل یې ستا د کور دفاع وکړي. اوس هغه وخت راغلی چې جامې بدلې کړي او د سلطنتي طبابت جامې واغوندي چې کاهنان او افسران ته د فرعون د ډاکټر په جامو او نښان کې وګوري، ستا احترام وکړي او ودې نه وژني. مرید په زاریو سره زما لاس ونیوه. وی ویل، سینوها همدغه کار وکړه چې کاپتا وایي. که د ځان ساتلو لپاره دا کار نه کوي، نو زما او د کوچني تهود ژوند وساته. له 3 ورځو راهیسې زه نه وم ویده شوی. د شرابو او محرکو درملو په وسیله مې ځان ویښ ساته چې د ټپیانو علاج وکړای شم. په دغو 3 ورځو کې مې هیله کوله چې د پخوانیو مریانو د طبس د بندر د پنډیانو، کارګرانو او نورو کسانو مقاومت نتیجه ورکړي او صلیب پر ښکر برلاسه شي. خو په همغه وخت کې متوجه شوم چې صلیبیان مات شوي او ښکراور برلاسه شوي دي. په دې وخت کې مې له ډېرې نهیلۍ څخه مرید ته نارې کړې، ما ته خپل کور ارزښت نه لري. زما لپاره ستا تهوت او خپل ژوند مهم نه دی، ځکه دغه وینه چې ته یې وینې د ناڅرګنده او نامریې خدای آتون وینه ده. آتون زموږ هر یو په بدن کې دی. زموږ وینه چې بهیږي دا د هغه وینه ده. نن چې آتون خدای له منځه ځي او وژل کېږي، نو زه هم نه غواړم چې ژوندی پاتې شم. که په دې وخت کې ما غوښتې هم وای، خو د تېښتې وخت مې نه درلود، ځکه یو شمېر تورپوستي عسکر او د شردن سپاهیان د آمون د یوه سرخریلې او غوړمخي کاهن په قمندې د میخانې دروازې ته رارسېدلي ول او د میخانې دروازه یې راخلاصه کړه. کاهن چې د شردن او تورپوستو عسکرو قمندان و، وی ویل، دلته د آتون یو لوی پټنځای دی او ټول صلیبي زخمیان هم دلته دي. باید په توره، نیزه او اور سره دغه ځای له آتونه پاک کړو. دلته څوک ژوندي مه پرېږدئ. هغوی زما په مخ کې ټول هغه زخمیان ووژل چې ما معالجه کړي ول.
تورپوستو او د شردن سپاهیانو ټوپونه وهل او په دواړو پښو به یې د زخمیانو په خېټه کې ځان واچوه او د ټپیانو له تړل شویو ټپونو وینو دارې وهلې. زما د سترګو په مخ کې یو تورپوستی عسکر د ګروز په یو ګزار سره د کوچني تهود ماغزه باد کړل. تورپوستو سپاهیانو غوښتل زما په مخ کې مرید ته هم سپکاوی وکړي او له دې کبله چې دې ښځې سخت مقاومت کاوه نو په یوه شیبه کې د هغې په خېټه او ټټر کې نیزه ننیسته. کله چې ما غوښتل له هغې سره مرسته وکړم ومې لیدل چې د عسکرو قمندان کاهین پر سر باندې په ښکر ووهلم. زه پر ځمکه ولوېدم، نور پوه نه شوم چې څه کېږي. کله چې په هوښ راغلم لومړی مې فکر وکړ چې په لویدیځه نړۍ کې یم. بیا مې هغه کوڅه وپېژنده چې د تمثال لکۍ میخانه پکې وه. ومې لیدل چې میخانه په اور کې سوځي او د اور لمبې ترې پورته شوي دي، خو د میخانې په مخ کې کاپتا تورپوستو او د شردن سپاهیانو ته شراب او د اوربشو اوبه ورکوي. تېرې پیښې راپه زړه شوې. د تهود د ماغزو تیتو پرک کېدل او د مرید په خېټه کې د نیزې ننوتل مې سترګو ته ودرېدل. غوښتل مې پاڅم خو ونه توانېدم او ځان مې پر ځمکه راکاږه تر دې چې د میخانې دروازې ته ورسېدم. هڅه مې وکړه چې میخانې ته ننوځم او له تهود او مرید سره یو ځای شم. هلته مې جامو اور واخیست. ناڅاپه کاپتا ولیدم، نارې یې کړې. راغی. زه یې له اوره وایستم او د کوڅې په خاوره کې واچولم چې د جامو اور مړ کړي. له دې کبله چې تورپوستو عسکرو او د شردن سپاهیانو خندل ممکنه وه چې ما ووژني، خو کاپتا وویل دغه سړی ډاکټر او د آمون د معبد کاهن دی، ځکه چې که کاهن نه وای نو په دارالحیات کې درس ویلو ته نه پرېښود چې ډاکټر شي، خو د تېرو څو ورځو پیښو له امله لیونی شوی نه پوهېږي چې څه وکړي. زه د کوڅې په منځ کې په خاورو کې ناست وم. سر مې په دواړو لاسونو کې نیولی و. اوښکې مې تویېدلې او ویل مې مرید ته چیرې یې؟ ولې ستا مهربان وجود په خپل څنګ کې نه احساسوم؟ کاپتا راته وویل غلی شه، تر دې ډېر لیونتوب مه کوه، ځکه چې ستا لیونتوب تر هغه ډېره بدبختي رامنځته کړه چې فکر یې کېده. خو زه نه شوم غلی کېدی او په چغو چغو مې ژړل. کاپتا د دې لپاره چې ما غلی کړې وویل زما باداره په دې پوه شه چې خدایانو بدبخته کړی، ځکه هغه راز چې نه ما او نه مرید تا ته وایه دا دی تهود ستا زوی و. له دې کبله چې تا له مرید سره ژوند کاوه او تا څخه امیندواره شوې وه دغه ماشوم یې زیږولی و، خو ته دومره پرې ګران وې چې نه یې غوښتل د هغه ماشوم شتون د دې سبب شي چې ستا په شان د یو سړي حیثیت او ابرو چې درباري ډاکټر یې له خاورو سره خاورې شي. له همدې امله یې ونه ویل چې دغه ماشوم ستا زوی دی، ځکه چې بیا به مجبوره شوی وي چې له هغې سره منګی مات کړي او هغه ستا رسمي میرمنه شي. مرید په وار له ما سره خبرې وکړې او هر ځل به یې ویل نه غواړي چې خلک داسې ښځه د سینوهه رسمي ښځه وګڼي چې هغې په میخانه کې خدمت کړی وي. دغسې میرمن د دې وړتیا نه لري چې د هغه تر څنګ ژوند وکړي. نن سبا په طبس او د مصر په نورو ښارونو کې داسې کسان ډیر دي چې وایي موږ په تمساح میخانه کې د مرید له لاسه شراب څښلي دي. سینوهه زما باداره که لیونی شوی نه وې نو باید په هغې ورځ له تهود او مرید سره له دې ښاره وتلی وای چې ما درته وویل، خو ته چمتو نه شوې چې له دې ښاره ووځې او ستا د لیونتوب په نتیجه کې دواړه ووژل شول. له دغو خبرو وروسته زه غلی شوم. یوه شیبه مې ورته وکتل، ومې ویل ته رښتیا وایې؟ خو وروسته پوه شوم چې دغه پوښتنه بې ځایه ده، ځکه چې کاپتا رښتیا وایي یا دروغ، خو هغه دوه کسان اوس مړه شوي دي. ما احساس وکړ چې کاپتا رښتیا وایي، ځکه چې مرید هم راته ویلي و داسې یو راز شته چې ویلی نه شي او ښایي همدا راز و. له دې خبرې وروسته مې ونه ژړل، ځکه چې زما روح اوښکې او سترګې لکه ډبرې داسې شوي ول او ژړلی مې نه شو. خو بې فکره هم نه شوم پاتې کېدی او کتل مې چې د تمساح لکۍ میخانه سوځېږي او د اور لمبې غړغړانده دي. د مړیو د سوځېدا بوی ترې لټېده او زما د ګرانې میرمنې مرید او زما د زوی تهود مړي هم په دې میخانه کې سوځېدل. کله چې به راپه زړه شول چې زما د زوی مړی د موریانو د بندر د پنډیانو د مړیو تر څنګ سوځي او ویرې کېږي، نږدې و چې لیونی شم، ځکه چې تهود زما زوی د خدایانو له نسله و، ځکه زه په خپله هم د خدایانو له نسله وم. که زه پوهېدی چې تهود زما زوی دی ښایي بل کار مې کړی وای، ځکه چې یو پلار د خپل زوی لپاره داسې کارونه کوي چې د ځان لپاره یې نه کوي، خو وخت تېر شوی و. زما د ګران زوی او ښځې مړي د اور په منځ کې پراته ول. ما حتی د هغوی مړي له نابودۍ نه شو ژغورلی چې په خپلو لاسونو دواړه مومیایي کړم او په یوه ستر او کلک قبر کې کېږدم. له دې کبله چې جنګ خلاص شوی و کاپتا ماته وویل راځه چې لاړ شو او تا آمي او پیپي تامون ته ورولم. هغوی اوس د نیل په څنډه کې دي او ته به هلته په امن کې یې.
کله چې زه هغوی ته ورغلم ومې لیدل چې دواړه د نیل په څنډه کې د بېوزلو په محله کې په یو تخت ناست دي او صلیبیانو ته سزا ورکوي. تورپوستو عسکرو او د شردن سپاهیانو شیبه په شیبه دوی ته صلیبي اسیران راوستل او هغوی د صلیبي اسیرانو په هکله داسې عدالت اجرا کاوه. هر صلیبي چې وسله یې درلود او اسیر کېده سر په څړۍ پر دیوالونو ځوړندېده او د صلیب هر پلوی چې له لوټ شویو شیانو سره نیول کېده لاس و پښې ورتړل او د نیل تمساګانو ته یې ورچاوه. سلګونه تمساګانې په دې تمه او کله چې به ګوله ورغله نو دوی به پرې حمله کوله. عادي صلیبیان چې نه به ورسره وسله وه او نه لوټ شوي شیان هغوی به یې په متروکو وهل او بیا به یې کانونو ته د کار کولو لپاره استول. د صلیب د پیروانو میرمنې به یې تورپوستو عسکرو د شردن سپاهیانو ته ورکولې چې وینځي یې کړي. د دې کبله چې د صلیب د پیروانو په کورونو کې بل څه نه و پاتې چې د آمون او نورو خدایانو پیروان یې لوټ کړي نو د هغوی زامن یې اسیرانول او بیا به یې د خرڅلاو لپاره بازار ته بیول. د صلیب د پیروانو په دار کېدلو په سینه اچولو او متروکو وهلو د نیل څنډه په یو لوی قتل ځای او د شکنجې په یو مرکز بدله کړې وه. د دې لپاره چې آمی د آمون د کاهنانو مینه او توجه را جلب کړي ویل به یې زه به د مصر له خاورې چټله وینه لرې کړم. پیپیتامون هم په بېرحمۍ سره د آتون پیروان وژل او په متروکو یې وهل چې کانونو ته یې بوځي. هغه د دې لپاره دغه کار کاوه چې کله د آتون پیروان په طبس کې بریالي شوي ول د هغه کور یې لوټ کړی و او د هغه پیشوګانې وږې پاتې وې. پیپیت دغه خبره نشوه هیرولی نو په دې وخت کې فرصت ترلاسه کړی و چې د آتون له پلویانو څخه د ځان او خپلو پیشوګانو غچ واخلي. د نیل پر څنډه 2 ورځې وژنه روانه وه. پر 2مه ورځ د نیل په ساحل کې د بېوزلو د کورونو ټول دیوالونه د هغو کسانو په مړو ډک شول چې سر په څړۍ یې په دیوالونو پورې راځوړند کړي ول. د آمون کاهنانو پر بله ورځ خوشحالي کوله او د خپل خدای مجسمه یې پورته کړې وه. د هغه لپاره یې قرباني وکړه او خلکو ته یې په خطاب کې وویل له دې وروسته به په مصر کې کاختي نه وي او څوک به اوښکې تویې نه کړي. د دې لپاره چې آمون راستون شوی دی د هغه خدایي بیا را ژوندی شوي او آمون به هغو کسانو ته برکت ورکړي چې پر هغه عقیده ولري. اوس کارونه پیل کړئ د آمون په کروندو کې تخم وشیندئ او ډاډه اوسئ چې آمون به د هغه تخم په بدل کې چې تاسې په ځمکه کې کرئ 10 برابره دانه درکړي او په مصر کې به غنم خپل ارزښت له لاسه ورکړي. خو په واقعیت کې نه په مصر کې کښتۍ ورکه شوه او نه هم په طبس کې ګډوډي پای ته ورسېده. تورپوستي عسکر او د شردن سپاهیان د طبس د ښار د نارینه‌وو ښځو او ماشومانو د ژوند خاوندان ول. هر څوک چې به یې زړه غوښتل هغه یې وژل. دغه راز له هرې ښځې سره چې د دوی زړه غوښتل تفریح کوله او د هغوی زامن به یې خرڅول. عسکرو ځینې کسان هم ووژل چې د آمون پیروان او کرورو څخه ول ځکه دوی نه آمون پیژاند او نه آتون. د دوی یوازینی هدف د فلزاتو ترلاسه کول او له ښځو سره تفریح کول و. نه آمی د دغو عسکرو مخه نیولی شوه نه پیپیتامون او د فرعون مامورین خو په طبس ښار کې بیخي بېوسه شوي ول ځکه چې د آمون کاهنانو فرعون له پاچاهۍ څخه څنډې ته کړی و او ویل یې چې هغه دروغجن او ملعون دی. دوی ویل فرعون باید له دې وروسته پر مصر حکومت ونه کړي او باید د هغه ځای ناستی طبس ته راشي او د آمون په مخ کې رکوع وکړي نو هغه وخت به بیا د مصر فرعون وبلل شي. له دې وروسته چې آمون په طبس کې واک ته ورسېد زه بیا هم د یوې مودې لپاره هلته پاتې شوم ځکه له دې ښاره وتل هم ستونزمن و او داسې برېښېده چې د هر ډول فیصلې اراده راڅخه اخیستل شوې وي. زه پر لاره تلم او ډوډۍ مې خوړله خو ځان مې نه پیژاند او ته پر یو کس بدل شوی یم چې خپل ځان نه پیژني. د افق په ښار کې هم له فرعونه احوال نه راته خو د هغو اوازو په اساس چې طبس ته رارسېدې پوهېدم چې په افق ښار کې هم حالات ناسم دي. آمی غوښتل افق ته لاړ شي نو له همدې امله یې پیپیتامون د طبس حکمران وټاکه او له هغه وروسته دی روان شو. تر تګ مخکې ماته وویل سینوهه ته پوهېږې چې د آمون کاهنانو فرعون قدرته لرې کړی او هغه یې ملعون کړی دی نو زه غواړم افق ته لاړ شم چې ورته ووایم نور له پاچاهۍ لاس واخله او مقاومت مه کوه.
په دې سفر کې غوره ده چې تا هم له ما سره ولاړ شي، ځکه کله چې زه غواړم اخناتون له سلطنته لرې کړم نو ستا په شان د یو ډاکټر شتون را سره ډېر ګټور دی. آیا ته له ما سره یو ځای افق ته ځي؟ ومې ویل هو ځم، ځکه چې فکر کوم خدایان غواړي ما وازمایي چې زما د صبر کاسه ډکه شي او له دې اړخه مې تر نورو غوره کړي، نو دغه تجربه هم ضروري ده. خو آمی پوه نه شو چې زه څه وایم. بیا دواړه د افق ښار پر لور روان شولو. په دې وخت کې چې موږ د افق پر لور روان شو، هورمهب هم له تانیسه د افق پر لور خوځېدلی و. موږ د دې لپاره چې افق ته لاړ شو د نیل اوبو له بهیر سره مو یو شان سفر پیل کړ، خو هورمهب د سیند د اوبو د بهیر په مخالف لوري را روان و. زه خبر شوم چې د هورمهب په لاره کې د ښارونو اوسیدونکو د آمون پخواني معبدونه پرانیستي دي او مجسمې بیرته درولې دي، خو هورمهب نیوکه پرې نه کوله او غوښتل چې ډیر ژر افق ته ورسیږي. هغه فکر کړی و چې آمی غواړي په ټول مصر کې قدرت ترلاسه کړي او هورمهب نه غوښتل چې دغه سړی په مصر کې تر ټولو لوی قدرت ولري. کله چې موږ افق ته نږدې شو پوه شو چې د افق ښار لکه لعنت شوی ښار داسې دی، ځکه چې دې ښار ته ټولې تلونکې لارې د آمون د ښکرورو کاهنانو او پلویانو له لوري بندې شوې وې او اجازه یې نه ورکوله چې څوک دې ښار ته ننوځي. هغه کسان چې له افقه به وتل په یو شرط اجازه ورکول کېده چې تر وتلو مخکې آمون ته قرباني ورکړي او وښیي چې پر آمون عقیده لري، که نه له دې پرته به یې هغوی په متروکو وهل او کانونو ته یې استول. د آمون د کاهنانو له اجازې پرته چا د نیل له لارې چې د افق اصلي لاره د سفر نشو کولی، ځکه چې دغو کاهنانو د نیل لاره هم په میسي ځنځیرونو تړلې وه. آمی د دې لپاره افق ته روان و چې فرعون د سلطنت پرېښودو ته مجبور کړي او کاهنان هم پوهېدل چې آمی د دوی نږدې متحد دی. نو زموږ د کښتۍ پر وړاندې یې میسي ځنځیر پرانیست او موږ تیر شو. کله چې کښتۍ د افق ښار ته ورسېده، زه د افق د باغونو په لیدو حیران شوم، ځکه چې په باغونو کې ګلان او شنه بوټي ټول وچ شوي ول او د ونو حالت دې ښودنه کوله چې باغونو ته یې اوبه نه دي ورکړي. په نور وختونو کې به کله چې چا له نیله د افق په منځ کې سفر کاوه، د مرغانو غږونه به یې د ساحل په ښي او کیڼ اړخ کې اورېدل، خو پر دې ورځ ما د مرغانو غږ وانه اورېد او داسې ښکارېده چې مرغانو له دې ښاره هجرت کړی دی. هغه باغونه چې فرعون او د دې ښار نورو خانانو جوړ کړي وو د نوکرانو او خانانو له هجرته وروسته شاړ شوي ول، ځکه داسې څوک نه و پاتې چې باغونو ته اوبه ورکړي. له ځینو باغونو څخه د خرابو شویو مړیو بویونه لټېدل او کله چې مې د دې بوی علت وپوښت پوه شوم چې په غوجلو کې څاروي او په جونګړو کې سپیان له لوږې او تندې مردار شوي او بوی یې کړی دی. خو فرعون او د هغه کورنۍ لا په خپله ماڼۍ کې وه او همغلته یې ژوند کاوه. یو شمیر بوډا وفادار نوکران او مریان هم ورسره پاتې ول. دغو نوکرانو د ډیرې وفادارۍ له امله فرعون نشو پرېښودلی او بوډا درباریان هم پوهېدل چې په بل ځای کې کوم کار نشي کولی. کله چې زه افق ښار ته ننوتم متوجه شوم چې فرعون او درباریان د سپوږمۍ له 2 ځله ګرځېدا یعنې له 8 ورځو راهیسې په حالاتو باندې خبر نه دي، ځکه چې د آمون کاهنانو چاته اجازه نه ورکوله چې د افق ښار ته راشي. په سلطنتي ماڼۍ کې د خوړو کمښت احساسېده او درباریانو لکه فرعون غوندې ساده ډوډۍ خوړله او ساده ژوند یې کاوه. آمی ما ته وویل له دې کبله چې ته فرعون ته ډېر نږدې یې او هغه په تا باور لري، پوهېږي چې دروغ نه وایي، نو هغه ته ورشه او په هغه څه یې خبر کړه چې پېښ شوي دي. زه په غمجن روح سره هغه ته ورغلم. فرعون چې ښکته کتل سر یې راوچت کړ، په داسې حال کې چې د سترګو ځلا یې کمه شوې وه. ما ته یې وویل سینوهه، ایا زما له ملګرو څخه یوازې ته راستون شوی یې که نور کسان هم راغلي دي؟ ما په طبس کې ډېر ملګري درلودل چې ډېر راباندې ګران ول. ما ته ووایه چې هغوی څه کوي؟ ومې ویل ای فرعون اخناتونه، پخواني خدایان په تیره بیا آمون چې تا راپرځولی و بیرته په طبس کې واک ته رسېدلی دی. خدایي کوي، کاهنانو د آمون مجسمه بیرته درولی ده او د پخوا په شان ورته قربانۍ کوي. خلک په دې ډېر خوشحال دي چې خپل خدایان یې بیرته ترلاسه کړي دي. پر تا لعنت وایي، ملعون دی بولي، له ټولو ځایونو له معبدونو ډبرلیکونو او مجسمو څخه ستا نوم پاکوي او وایي چې ته دروغجن فرعون یې او باید له سلطنته لاس پر سر شي. کله چې فرعون دغه خبره واورېده هیجاني شو، مخ یې لږ سور شو او ویې ویل سینوهه، ما د طبس د حالاتو په هکله له تا پوښتنه ونه کړه، بلکې ما وپوښتل چې زما ملګري څه شول او زما یاران څه کوي. ومې ویل اخناتونه، ته دې په ملګرو څه کوي؟ ستا لپاره څه اهمیت لري چې هغوی ژوندي دي که مړه؟
هغه څه چې تا ته اهمیت لري ستا میرمنې بچیان او زومان دي، خو ستا ښځه ملکه نفرتیتي او ستا بچیان ستا تر څنګ ناست دي. ستا یو زوم سمنخګر په نیل سیند کې کبان نیسي او بل زوم د توت له نانځکو سره لوبې کوي. هره ورځ خپلې نانځکې مومیایي کوي او په قبر کې یږدي. فرعون لکه چې زما خبره نه وي اورېدلې وویل: زما ملګری توتمیز چې ستا ملګری هم و چیرته دی؟ دغه ستر هنرمند چیرته دی چې په خپل هنر سره یې ډبرې ته سا ورکوله او کاڼو ته یې تلپاتی عمر ورکاوه؟ ومې ویل: اخناتونه، هغه له دې کبله چې ستا او ستا د خدای پر وړاندې ډیر وفادار و د تورپوستو عسکرو له لوري ووژل شو. هغه یې په نیزې سره سوری سوری کړ او مړی یې ورته په نیل کې واچاوه. تمساګانو یې مړی ټوټه ټوټه کړ. اوس د هغه سړي د مجسمه جوړولو په کارخانه کې د شپې په مهال شغالان اتڼ کوي. اخناتون په داسې بڼه چې ته واله مخه پرده لري کوي لاس وښوراوه او د خپلو هغو ملګرو نومونه یې واخیستل چې په طبس کې ول. د هر نوم له اخیستو وروسته به ما ورته ویل هغه ستا او ستا د خدای لپاره ووژل شو، او یا مې ویل هغه ژوندی دی او اوس د امون لپاره قرباني ورکوي او پر تا لعنت وایي. کله چې فرعون د ملګرو د نومونو له اخیستو فارغ شو، ما وویل: ای فرعونه، پوه شه چې د اتون د خدایي دوره پای ته رسېدلې. هغه نور نسکور شوی دی او په نړۍ کې یو ځل بیا امون خدایي کوي. فرعون خپل ډنګر لاسونه وښورول او خپلې مخې ته یې یوه لرې ټکي ته وکتل او ویل: اتون ازلي، ابدي او نامحدود خدای دی او یو نامحدود خدای په یوه محدوده نړۍ کې نشي ځایېدی. نو عجیبه نه ده چې هغه یې نسکور کړی دی. خو اوس چې اتون له منځه تللی او هر څه د پخوا په شان کېږي، په نړۍ د وحشت، ظلم، کینې او جهالت حکومت دی. نو له همدې امله غوره ده چې زه هم مړ شم او د امون او د ویرې او وحشت د نورو خدایانو وخت او پیرو ونه ګورم. کاشکې ما دې نړۍ ته سترګې نه وای رڼې کړې چې دغه ظلمونه او بدبختۍ وګورم. ومې ویل: ای فرعونه، ته خو پوهېدې چې په دې محدوده دنیا کې یو نامحدود خدای نه ځایېده او د خلکو کوچني فکرونه د دې وس نه لري چې د یو ناڅرګند او بې مجسمې خدای عبادت وکړي. نو ولې دې دغه خدای رامنځته کړ؟ ولې دې هغه په خلکو وپېژانده؟ ولې دې دومره وینه وبهوله؟ ته خو دلته ناست یې، ستا بچیان ستا پر وړاندې نه دي وژلي او هغه ښځه چې در باندې ګرانه وي هغه یې ستا په مخ کې سوری سوری کړې نه ده. ته نشي پوهېدی چې ستا خدای خلک څومره بدبخته کړي دي او څومره بې ګناه کسان یې وژلي دي. تا ونه لیدل چې څنګه هغو میرمنو چې زرینې غاړکۍ به یې درلودې خپلو ماشومانو ته د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره ځانونه په تورپوستو خرڅ کړل. دا تر ټولو نیکمرغه میرمنې وې، ځکه تورپوستو عسکرو بې له دې چې یوه ګوله ډوډۍ ورکړي پر نورو ښځو تیری کاوه. آیا هغه نیکمرغي چې تا غوښتل له دې وروسته یې د مصر پر ملت پیرزو کړې په دې ټولو غمیزو او کړاوونو ارزېدله؟ اخناتونه، تا د طبس جنګ ونه لیده، ته نه پوهېږې چې ښکرورو کوم جنایتونه کړي دي، خو تر هغه مخکې صلیبیانو همدغه جنایتونه له ښکرورو سره کړي ول چې د هغوی خدایان یې له منځه وړي ول. فرضاً که له دغو جنایتونو څخه هغه نړۍ رامنځته شوې وای چې ستا خدای غوښته او د شتمن او بېوزلې ترمنځ توپیر له منځه تللی وای، خو بیا به هم اوس څوک باید د دغو بې ګناه کسانو د وژنې مسؤلیت ومني، د هغو کسانو د وژنې مسؤلیت چې سوري سوري شول، وسوځېدل او ژوندي بدنونه یې تمساګانو ته واچول شول. ای فرعونه، کله چې پوهېدې ستا نامحدود او ناڅرګند خدای په دې دنیا کې نه ځایېږي، نو ولې دې امر وکړ چې خلک ستا د خدای عبادت وکړي چې دغه غمیزه رامنځته شي؟ فرعون وویل: سینوهه، که ته ما دومره ظالم او د خلکو کړوونکی بولې، له ما سره مه ایسارېږه. له دې ځایه لاړ شه چې تر دې زیات زما له کبله په تکلیف نه شې. له دې ځایه لاړ شه چې زه دې څېره ونه وینم، ځکه چې د انسان د څېرې له لیدو ستړی شوی یم. خو زه د دې پر ځای چې لاړ شم د اخناتون پر وړاندې پر ځمکه کېناستم او ومې ویل: ای فرعونه، زه له تا څخه نه ځم، ځکه ښکاري چې زما د برخلیک لوښی لا نه دی ډک شوی، باید تر دې زیات ډک شي. بیا تګ اسانه دی او ټول تللی شي، خو کله ناکله پاتې کېدل همت غواړي. که ما تا ته داسې خبرې کړې وي چې ته مې رټلی یې، دا زما د باطني درد له امله دي، ځکه چې ما په طبس کې خپل زوی او هغه ښځه له لاسه ورکړه چې پر ما ګران ول. پر دې سربیره آمي او هورمهب غواړي تا ته راشي او مذاکره وکړي. هورمهب نیل سیند کې نغارې ووهلې چې مسي زنځیر مات کړي چې د هغه بیړۍ افق ته ننوځي. زه تصور کوم چې یو ساعت وروسته به دواړه راشي. فرعون زهرجنه مسکا وکړه. وی ویل: آمي د جنایت مجسمه ده او هورمهب د توري او نیزې. آیا اتون داسې کمبخته کړی یم چې یوازې دغه 2 تنه ماته وفادار پاتې دي چې زما پر لور راځي؟
لدې وروسته فرعون خبرې ونه کړې. زه هم غلی شوم تر هغه چې آمي او هورمهب راننوتل. زه د هغو له سرو شویو څېرو څخه پوه شوم چې له یو بل سره یې لانجه کړې وه او په جنجال سره سلطنتي ماڼۍ ته راننوتي دي.